افغان ځواکونو سره د ظلمونو نتیجه یو شمېر کمانډویان د روسیې لپاره اوکراین کې جګړې لپاره ځي. دا چې د جمهوریت د سقوط سره ټول پخواني پوځیان وزګار شوي، کله یوې خوا دندې نه لري، خو بلې خوا بیا د ځایي طالبانو لخوا ورسره دوه ګونه چلند او بېلابېل ظلمونه کیږي چې اوس ښکاري خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره هره لاره ازمایي. تازه خبر دا دی چې د اوکراین جګړې ته د افغانستان د تیر حکومت ځواکونو د جذب لړۍ پیل شوې. فارن پالیسۍ په یو تازه راپور کې د خپلو سرچینو په حواله ادعا کړې چې روسیه د اوکراین جګړې لپاره د افغانستان تیر جمهوریت نظام د کمانډو ځواکونو د جذب لړۍ پیل کړې ده. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د پخوانیو کمانډو ځواکونو یو شمېر سرچینو ورته په دې اړه د نیول شوو اړیکو جزئیات ورکړي. فارن پالیسۍ د پوځي شنونکو له قوله د افغانستان دغه ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 10,000 تنه و او میلیونونه ډالر لګښت پرې شوی، روسیې ته د اوکراین جګړې لپاره تر ټولو مناسب او نسبتاً کم لګښته ځواکونه بللي دي. ویل شوي چې د دغو ځواکونو یوه لویه برخه د جمهوري نظام له سقوط وروسته په هیواد کې بې برخلیکه پاتې شوه، چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. خلک وایي که طالبان په پخوانیو سرتیرو ظلمونه نه کول، نو دې اقدام ته به نه مجبورېدل. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.